ترافیکي لارښود. راځو د ترافیک چې ترافیک څه ته ویل کیږي. هر هغه شی چې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي هغه ته ترافیک ویل کیږي. نو راځو د عمومي ترافیکو په اړه مفصل معلومات ورکړو. عموما ترافیک په ټوله نړۍ کې پر 3 ډوله دي: هوایي ترافیک، ځمکني ترافیک او بحري ترافیک. هوایي ترافیک هغه ته ویل کیږي لکه طیارې په هوا کې تګ راتګ کوي. بحري ترافیک په اوبو کې تګ راتګ کوي لکه کښتۍ او ګوټونه. او دریم ډول یې زمیني یا د مځکې ترافیک دی چې زموږ مکمل راتلونکی درس به پر زمیني ترافیک وي. په راتلونکي درسو کې به په دې پوه سو چې څنګه کولی سو پر جاده باندې تګ راتګ وکړو، د پیاده شمېلیونو مسؤلیت څه دی، موږ پر جاده باندې موټر څنګه وچلو، څنګه او کوم ځای زموږ د چلاو دپاره جوړ شوی دی. هغه کسان چې زما په رقم ترافیکي د ریشې اغوستي قانون هغو کسانو ته پولیس ترافیک وایي. خو کله چې د ساده ترافیک نوم اورو هغه هر هغه شی چې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.